من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا يعرضوا ويقول هذا سحر مستمر واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. صدق الله العلي العظيم. سورة القمر دا سورة مكية دي، البته یو آیات مدني علماء بولي چې سيهزم الجمع ويولون الدبر، جردي چې جمع به ماته سي او دی به شاوي وګرځي. او بعض علماء وایي چې دا دغه په مکه کې نازل شوی دی، خو مصداق بیا د بدر د غزا په ورځ باندې رالی، د کافرانو شدت ډیر سو او الله جل وعلا نبی علیہ السلام مبارک ته زیری فرمایلی وو. نبی علیہ السلام مبارک ویل سيهزم الجمع ويولون الدبر، جردي چې جمع به خدای پاک ماته کې او شاوي به وګرځي، دستی بس ماته پکاټ اسپل خدای پاک هغه جمع د دې ماته کړل د کفارو. تسمیه د دې صورت په سورة القمر سره سوې ده. شروع د دې صورت مبارک په خبر سره د انشقاق د چاودي دوه ځای کېدو د سپوږمۍ چې دا معجزه زموږ ستاسې د ګران پیشوا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ده. او دا صورت مبارک 55 آیات لري، آیاتونه 55 دي. ټول کلمې د دې صورت مبارک 342 کلمې دي. ټول حروف چې بیا په دې صورت کې موجود دي 423 حرف لري. 423 حرف په دې صورت مبارک کې موجود دي. او فضیلت خو د دې صورت مبارک دا دی چې نبی علیہ السلام مبارک به اکثر وخت په سورة قاف او په دغه سورة القمر سره په لوی اختر په کوچني اختر په دې کې په المنځو کې به قرأت وایه، یا به داسې لوی جمع نوري وي چې نبی علیه السلام مبارک به نصیحت ورته کاوه. نو دغه صورت به د سورة القمر هم پر دې خلکو باندې بیاناوه، ځکه چې دا صورت مبارک هم مشتمل پر وعد و وعید باندې دی. یعنی مؤمنانو ته په وعده سره په جنت سره مشتمل دی، کافرانو و مشرکینو بغاوت والا خلکو لره په وعید و عذابو سره مشتمل دی، او بیرته ژوندون باندې مشتمل دی چې ټول انسانان الله جل وعلا ژوندي کوي، او پر توحید باندې د الله جل وعلا مشتمل دی، او پر اثبات د نبوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ټولو انبیاو دا صورت مبارک مشتمل دی. نو ځکه دا هغه فضیلت د دې صورت مبارک بیان شوی دی. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر. نزدیسو ساعت یعنی ورځ د قیامت نږدې سول. وانشق دوه ځایه سول القمر سپوږمۍ. دا چې د ورځې د قیامت چې را نږدې سول، الله جل وعلا شانه نور آیاتو کې هم اشاره فرمایلې ده. په سورة نحل کې الله جل جلاله اول آیات مبارک دی
اتا امر الله فلا تستعجلوه، رالی امر د الله جل جلاله په ورځ سره د قیامت د بیرته ژوندون، تاسو تلوار مه کوئ. رالی امر د عذاب پر دې بدو خلکو باندې، تاسو یې تلوار مه کوئ. او دغه رقم په سورة الانبیاء هم اول آیات 18 سپارې سر دی، اقترب للناس حسابهم، رانږدې سو خلکو لره حساب و کتاب د دې خلکو، وهم فی غفلة معرضون، دی په غفلت کې اعراض کوونکي دي له حق څخه، غافله دي، په دې نه دي خبر، غفلت کوي چې زه څنګه پیدا یم، د چیش دپاره پیدا یم، مرجع مې چیرې ده، چیرې روان یم، چیرې ځم، په دې کې دی غافله دي، او حساب و کتاب د دې رانږدې سوی دي. او دغه رقم نبی علیه السلام مبارک یو وخت د مازدیګر منسوي لمر لږ پاته و، خلکو ته خطبه او نصیحت وکړي، بیا یې قسم واخیستی چې د دنیا سره نه دي پاته لکه هغه باقي چې پاته دي د دغې ورځې څخه، یعنې لمر ژړ سوی و چې اوس لوېدی، یعنې د دنیا چې تېره سوې ده بس دغونه وخت یې پاته دی چې لکه اوس چې لمر لوېږي بس قیامت دی. د دنیا ډېره حصه تېره سوې ده، لږ یې پاته ده. نو دغه انشقاق القمر، چاودنه د سپوږمۍ، دا هم یعنی د قیامت د نښو څه یو نښه ده او معجزه زموږ د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ده. او دا چې سپوږمۍ دوه ټوکره شول، نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ډېر نصیحت د خلکو ته وکړي، قریشو ته ډېر نصیحت کاوه، ډېر معلومات یې ورته کاوه. خو یهودو ظالمانو ابو جهل د دې امثالو ته دا وویله چې تاسې نبي مبارک ته وایاست که دی د رښتیا ساحر و لکه تاسې چې وایاست، نه خو په مځکه کې چلیږي، په اسمانو کې سحر نه چلیږي. نو ده ته ووایه چې ته سپوږمۍ راته دوه ځایه کړه. نو هغه و چې دوی داسې غوښتنه وکړه د نبي علیه السلام مبارک څخه چې موږ ته سپوږمۍ دوه ټوکره کړه. دغه غوښتونکي د دغه معجزې په اول سر کې دستور خو د یهودو، په اول سر کې ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن المطلب، نضر ابن الحارث او نور مجلسیان د دغو غټو مشرکینو وو چې نبی علیه السلام مبارک هجرت کوي 15 کاله مخکې دغه قصه پیښه شوه. د پنجشنبې ماښام په مینا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف درلودی او د سپوږمۍ 14مه وه، ډېره روښانه سپوږمۍ وه. دوی دغه معجزه ځنې طلب کړله. 15 کاله مخکې تر هجرت د پنجشنبې ماښام په مینا کې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف درلودی، دغه کافران ورته راغله، دغه معجزه یې ځنې طلب کړل. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دغه سپوږمۍ ته یو وارې په ګوته اشاره وکړل. هغه سپوږمۍ دوه ټوکره شول، دوه ځایه شول، یوه د غره یوه طرف ته ولوېدل او بله یې د غره په لمن کې وای پاته شول. او دلته په تفسیر جلالین کې بیا وایي چې دغه دوه ټوکره شول، یوه ټوټه د جبل ابي قبیس د غره وشاته ولوېدل، بله ده د قعی قعان په نامه سره بل غرب دی، بله ټوټه د هغه شاته شوه شول. بیرته دواړې سره وموښتلې، دوی ټول ورته کتل. بیا دوی وویله چې دا خو په موږ سره لکه چې سحر وکړي، ته ودرېږه د اطرافو خلک راسي چې هغه څه وایي، موږ به انتظار کوو، اوس خو موږ سحر بولو در هغه ساعت. نو کوم وخت چې مسافرین د مکې راغله، دوی ورته وویله چې په پلانکۍ ورځ د جمعې په شپه دا تیزه سپوږمۍ چې وه، تاسو ولیده چې سپوږمۍ کې یو څه تغییر و تبدیل راغلی؟ ټولو مسافرینو د دې شاهدي ادا کړل چې موږ سپوږمۍ ولیدل، دوه ځایه شول. او په دې قول باندې ټول مکیوال خبر کړل. خو بیا هم عنادن دی ایمان نه راوړي، حق ته
دغه ورسېدله خبره، خو بیا هم دی عناد کاوه، مخ یې واړوئ د دې معجزې څخه. نو خدای پاک فرمایي که چیرې دی وویني هر علامه دی اعراض کوي، دی وایي دا سحر دی مستمر، او دی تابعین د خپلو هواو دي، او هر امر به خپل ځای ته رسیږي. دا قصه امام بخاري هم را نقل کړې ده، امام ترمذي هم را نقل کړې ده، مسلم شریف هم را نقل کړې ده، مسند امام احمد هم را نقل کړې ده، دلائل نبوات للبيهقي هم را نقل کړې ده، ابو داود و ابو نعیم هم را نقل کړې ده، در منصور هم را نقل کړې ده. دا چې نبی خیر ګڼ شمیرو احادیثو کتابو او مفسرینو را نقل کړې ده، او دا قصه په تواتر سره ثابته ده. او کفارو په هغه وخت عنادن انکار کاوه. اوس چې کم د دوی اطلاعات او دوی وایي چې موږ سپوږمۍ ته ختلي یو، کم تلیسکوپ په ذریعه سره چې دوی کم شان معلوموي، دوی په سپوږمۍ کې په دغه تلیسکوپ په واسطه دا معلومه کړې ده چې یو وخت د سپوږمۍ 2 ځایه سوې ده. اوس هم دغه ټول کافرانو ته دا معلومه ده، خو دوی وایي عنادن هم لکه هغه مشرکینو چې عناد کاوه د حق نه پاشله، چاته یې نه ولې انکار یې کاوه. د نن عصر کفار هم داسې عناد د اسلام و نبي علیه السلام مبارک سره لري، نه په اخباراتو کې نشروي او نه په راډیوګانو کې خپروي. دا خبره د دې یو کافر چې یو کوچنی اختراع کړی وي، په راډیوګانو کې نوم وي، په منجلو کې نوم وي، په رسالو کې نوم وي، په کتابو کې نوم وي، هر شی چې وي هغه. خو نبي د خدای چې کم کمالات د جانبه د خدای پاک راوړي وي، کمې معجزې، د هیڅ نبي دا دی نه خپروي. او دا تاریخ ټول ورته پروت دی چې نوح علیه السلام قوم غرق شو. نوح علیه السلام مؤمنان څنګه خدای پاک وساتل چې دنیا سره ټولو اوبه ونیوي؟ نو په دې پوهېږي دا نبي د خدای، خو عنادن دا خبره نه په هیڅ کې نه خپروي. عادیان خدای پاک ټول په بد سرسر سره هلاک کړل. شو داود علیه السلام مؤمنان څنګه تسوله؟ دا ولې یو نه سوه مړه؟ ټول په تاریخ کتابو کې لیکلي دي، خو دا نه نشري نه دی وایي. نو د هر نبي داسې معجزې هغه دی نه بیانوي، هغه چشمپوشي کوي د حق څخه دی. نو دی دغسې بلاوي دي چې ټول عمر به ته د نیکۍ د دې کفارو سره کوې، غږ به نه لري، پټه خوله به وي. که د دوی پر مرضي باندې یوه ورځ ته ولاړ نه سې، بس نو دوی خبرې کوي، نوم دې پاشي، رقم اوازې د پسې خپروي. او په دغه موږ نه پوهېږو چې په دې کې د دې څه ګټه ده چې په دغه کرونا باندې موږ هم نیسي، چې بس موږ په کرونا ونیول شو، په کرونا دا سړی مړ شو، دی خوشحاله کېږي. دغه اوس په دغه کې څه صرف چې پخوا زمانه کې هم دلته داسې خلک و، سړی به خپله مړ شو، ډاکټران به ورته راغلل، دغونه پیسې به درکړو، د فاتحې مصرف به موږ درکړو، موږ به د راپور جوړ کړو ستا په کرونا مړ شو. چې دغه اوس دې ته ګټه نو څه شي ده په دې کې؟ دا په دې کې د دې یو غرض دی. موږ نه کرونا سته نه شی سته، کرونا ده، کرونا ده. نو کرونا نسته، کرونا که راځي هغه هم داسې یو عذاب الهي دی، مأموره دی د جانبه د خدای پاک. دغه کرونا ته هر شخص ورته په ګوته کېږي د جانبه د خدای پاک. دغه شخص ټینګ تر دغه ځایه ونیسي، دغسې دغونه تکلیف ورکړه، هغه یو مأموره عذاب دی راځي د جانبه د خدای پاکه سړی نیسي. نو موږ یې د دې پر کم نه منو. موږ کرونا نه یو، هم توکل پر خپل خدای دی، خدای ته ناري وو. کوم کرونا نیولي یو یا مونیسي، هم خپل خدای پاک ته ناري وو. موږ نه شفاخانه لرو، نه ډاکټر لرو. دلته خو لا موږ په ښار کې چې اطرافو ته ولاړ سي، په غرو خواته ټلیفون لا کار نه کوي، شفاخانه نسته، دوا نسته، هېڅ شی نسته. نو هغه به څه کوي؟ خدای چې ټول توکل پر خپل خدای پاک باندې دی، خدای پاک ساتي، ولکه پېژني لا کرونا چې شته. نو دا د الله جل وعلا ساتنه ده د دې مؤمنانو سره، او ټول عمر مؤمنان کامیاب دي، پر حق دي، په نجات کې دي. ټول عمر د کافرانو کور خراب دی، کافران خدای پاک په عذاب هلاک کړي دي. نو ځکه چې دغه معجزات د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره ښه
طلب کړله خو بیا یې هم ایمان را نه وړي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي داس چې اقتربت نږدې سو الساعة ورځ د قیامت، ورځ د قیامت ډېره نږدې ده. وانشق دوه ځایه سول القمر سپوږمۍ. و ان په شرطه دې خبرې یرو که وویني دا کفار دا قریش معجزې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لکه دغسې چاودل د سپوږمۍ یعرضو دی ګرځي د حق څخه اعراض کوي. ویقول وایي هذا سحر مستمر، دا یو سحر دی مستمر یعنی ډیر قوي په قوت سره او دوامدار سحر دی. دی داسې کول کوي. واتبعوا دی متابعت کوي اهواءهم د خواهشاتو خپلو په باطلو کې چې کوم خواهشات دی د هغو متابعت کوي. وکل امر هر امر د دی هر امر که د خیر وي که د شر وي مستقر هغه قرار نیسي په خپل اهل باندې. که د عذاب امر دی دا پر اهل خپل قرار نیسي چې مستحقین د عذاب وي هغه نیسي، او که خلاصون نجات وي دا په خپل اهل ترازي. د اهل د جانب د الله جل وعلا مقرریږي معلومیږي. موږ ځان ته نه خبر چې موږ څونه اندازه ښه خلک یو په څونه اندازه بد خلک یو. نو په موږ تاسو په جامعه کې شو بد دواړه شته. نو امر که د خیر وي که د شر وي دا مستقر دی قرار نیسي په خپل اهل باندې. نو امر د کرونا دا د شر امر دا قرار نیسي په خپل اهل باندې. بیا په دې کې چې راځي دغسې مؤمنان هغه نیسي مړه دي ټوله شهیدان دي. د شهادت مقام خدای پاک ورکوي مؤمنان. او بد خلکو دپاره دا عذاب دی هغه ډېر سخت دی پر هغو باندې. موږ تاسو دا کرونا بل پلان بل کال چې راله داسې تبې وې داسې د ستوني دردونه وو رېزشتونه و ټخی وو مګر چا به داسې یوه ورځ سو چا به دوې ورځې سو څوک چې ډېر مسلمان به اوته و هغه به هم داسې کمزوره په خاکشیرو ګرده جوړ سو. دا خاکشیر دی خوړل خلک ګرده خاکشیرو جوړ کړل. نو دا پر خپل اهل باندې راځي قرار نیسي امر الهي څوک نسي ردولی. دا د دنیا خلکو څونه کوششونه وکړل چې دا کرونا د مځکې د سره ورکه کړي نیس نه ورکولی. دا خو دی سره ولد دی دی سره دی اهل دی د دې ولې دا نوم چا ورته کښې شوی چې دی د مور پیدا شو دا کرونا نه وه 15 کاله مخکې دا کرونا نه وه خو اوس نوی عذاب الهي رالی ده دا نوم ورته کښې شوی خو دی یې پېژني دی اهل د دې دی دی د عذابو اهل دی نوم هم ورتېږدي توپان را روان دي نوم دی پر کښېږدي افراقۍ توپان را روان دي خو دی اهل دی دی ورسره ښایي لکه دا مرضونه پېژنو یا نه ولکه توپانونه پېژنو مګر د هر شی زده کړي دا خدای پاک په ورښیي درته چې دغه عذابونه دي ځان ورته ټینګ او له خامخا قد په تحقیق سره جاء راته کړي دي هم دي لره من الانباء د اخبارو څخه د هغه امتو چې هغو تکذیب د خپل رسول کوي ما هغه چې فيه په هغه کې مزدجر زجر نهي په غلظت سره موجود دي چې دا کار مکوي کفر مکوي. انبیاو د خدای پاک په شدت او غلظت سره دی منع کول چې کفر پرېږدي د بد کارونه مکوي دی نه پرېښودل. نو په دې کې په انباو قصصو کې دا دونه ششح بالغه حکمتونه پکښې وه. هر نبي د خدای پاک چې راغلی دی دنیا ته هغه حکیم د وخت وي. خدای پاک مکمل حکمت درته ورکړي. نو په هغه قصصو کې د دي چې خدای پاک پر دې قوم عذابونه نازل کړي دي دا انباه دي
دا راغلي دي دوی ته دې قریشو ته په دې خبر سوي دي ما فيه مزدجر چې په هغه کې زجر ردع وعظ نصیحت ټوله پکښې کړو د شرک څخه د بتپرستۍ څخه د نافرمانۍ څخه د درواغو څخه د دې ټولو څخه دوی منع کړي وه په ښه حکمت سره نو خو دوی پاک نه پاکاوه حکمت بالغه حکمت بالغه و د هغو اخبار چې د انبیاو یا په قرآن عظیم کې راځي عبرتونه دي وعظ دي هدایتونه دي حکمت بالغه کامله دي نو فما تغني النذور غنا را نه وستله هغه نذور هغه بیرول سوي انبیا علیهم السلام چې دوی ته راغلي وه دوی ته پیدا ونه کړل دا انذاراتو ځکه دوی عنادګران و عناد یې کاوه عنادګر چې ستاسو ښه شی وویني په خپل طبیعت کې بد ایسي نو زموږ ستاسې په جامعه کې داسې خلک شته چې دا عناد و بغض ساتي د نور مسلمانانو لکه په دا قریبانو کې د خلکو یې خپل ورور باندې پیرزوینه نه وي چې هغه یو شی پیدا کړي دی عناد ورکړي ورور یې ښه کارونه کوي د ده سترګو بد معلومیږي دوست یې ښه کارونه کوي د ده د سترګو ښه نه معلومیږي خو دی عنادګر وي نو دغسې انبیا علیهم السلام دوی ته ښه انذارات راوړي وه حکمتونه بالغه یې راوړي وه انبا و اخبار چې په هغه کې زجر د دوی موجود و چې دغه کار مه کوئ د خدای عذاب در باندې نازل سي خو دا هېڅ پیدا ورته ونه کړله انذاراتو د عناد په وجه او دوی خپله د عناد فإن عنادهم يصرفهم عن الحق دا عناد دوی چې و دوی د حق څخه هم ګرځول دوی پر نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم باندې ایمان نه راوړي نو ځکه د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم هغه شی چې د خدای پاک د پاکه درباره نازل کړی دی موږ ته یې راوړی دی موږ خو ټوله پر هغه باندې ایمان لرو باور مو دی تصدیق مو دی خو دا داسې د حکمت ډک شیان دي داسې علامې باهره دي ښکاره دي چې بالا نه جوړی شي نو فتول عنهم مخ وګرځوه او نبي علیه السلام مبارکه د داسې بې باکو خلکو سره چې دوی بې باکه دي یومه په هغه ورځ کې یدعو چې دوی به وبولي داعي یو بلونکی چې هغه اسرافیل علیه السلام دی الی شیء نکر و یو شي لره چې هغه به یو ناولده شی وي نو ته اعراض وکړه ځان مه پستړي کوه او نبي علیه السلام مبارک دوی ته ګټه نه کوي دا ستا انذار نو بیا به دوی اسرافیل علیه السلام و یو سختې بیرې ته راوغواړي چې هغه به موقف د حساب او د بیرې وي او په هغه کې به بلا وي او احوال وي ډېر د بیرې غږ به اسرافیل علیه السلام پر دوی باندې بیا وکړي نو دوی خو د خدای د رسول نرم د حکمت څخه ډک اواز نه اوري غوږ نه ورته نیسي د کوم افعالو لار چې دوی روا دي هغه یې زجر کوي خو دوی نه پوهېږي حکمت ورته غډېږي دوی نه پوهېږي نو د خدای رسول صلی الله علیه وسلم ته مخ د دوی څه وګرځو په هغه ورځ کې به چې دوی وبولي اسرافیل علیه السلام داعٍ بلونکی الی شیء نکر و هغه شي ناولده لره چې هغه ډېر شدت دی د ورځې د قیامت او خو د دغه ورځې چې دوی را ژوندي کېږي تاسو سور شپېلې ده خاشعا ابصارهم ډېر به ذلیلې وي سترګې د دوی لوړ به نسي کتلی د شرمندګۍ څخه چې په دې دنیا کې دوی کړي وي داسې به شرمنده ذلیلې سترګې به وي د دوی په داسې حال کې یخرجون دوی به راوځي من الاجداث د قبرو څخه په اسرافیل علیه السلام شپېلې پکې چې راوځي کأن ګواکې هم دوی جراد ملخان دي منتشر پاشل سوي دا ملخان نه دي چې داسې پر یو قوم راسي یو وخت مکې شریف ته راغلي وو الله به هر چا په پښو کې لوېدل هلته پراته هلته داسې بې مقصوده چې دا ډېر راسي په الله خبر نه وي چې څه کوو چیرې ځو څه راکېږي کافران داسې په ورځ د قیامت نه لار پیدا کولی شي نه په دې پوهېږي چیرې ځو څه راکېږي
چیرې ځو دغسې به لکه هغه ملک خان چې هر ځای وموښتل هر ځای پر پښو لاندې شول هر ځای چې مړه شول هر چا چې په عذاب شول هلته خو نو بیا نه مړه کېږي نو کانهم جراد منتشر لکه ملک خان چې پاشل شوي لا یدرون این یذهبون دې خبر نه چې چیرې ځي من الخوف والحیرت د بیرې او حیرت څخه مهطعین ډېر چابکوونکي به وي دا خپلې غاړې به داسې جګې راکښلي وي چابکوونکي به وي الی الداعي و اغبلونکي ته چې اسرافیل علیه السلام دی چې هغه یې بولي دی به غاړې جګې نیولي وي چابک به د هغه پر طرف باندې روان وي او یقول وایب الکافرون کافران هذا یوم عسیر دا ورځ د قیامت دا خو ډېره عسیره او سخته ورځ ده دا به ډېره سخته ورځ وي سخته به نو دا ورځ پر کافرانو ډېره سخته ده یقول الکافرون هذا یوم عسیر په سورة مدثر کې شریف کې راځي یوم عسیر علی الکافرین هلته بیا دغه ورځ به ډېره سخته وي پر کافرانو باندې خو پر مؤمنانو صالحینو به نو بیا سخته نه وي دغه بیا د دې آیات مبارک څخه معلومیږي هغه ډېره سختي پر کافرانو باندې ده نو په ورځ کې د قیامت چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلي دي چې تاسې کافران مه خوښوئ د کافرانو په رقم علامې مه کوئ چې هغه یو علامه په ځان زړوي ته مه زړوئ یعنې هغه لاکټ په ځان زړوي دواړو زموږ ځوانانو د پیشي نه څه اوس لاکټان په غاړه په د کابل کې به ځوانانو پتلونان به یې کړي وه دا لاسونه به یې لڅ به مازیوانګیا به یې اغوستې وه هندوانو هم دغه رقم نو نبی علیه السلام موږ د هر رقم علامې سره د کفارو منع کړي حتی دا صلیب که د سړي په کالو کې یا په کور کې لمونځو سره مکروه دي دا داسې علامې او دغه رقم د دې د موډو پیشینو څخه چې د دې سره تشبیه کول د دې څخه مسلمانان منع ولا ترکنوا الى الذين ظلموا میلان مه کوئ هغه کسان چې ظالمان دي کافران دي فتمسکم النار اور د دوزخ په ممسک اوس نو هغه خلک چې د دې کردار او د دې افعال او د دې سره تشبیه کوي د دې په علامو ځان علامه داره کوي نو که څوم پر مسلمان وي خو د دې هغه منطقه ډېره د عذاب د بیرې د حیرت ځای دي دغه مسلمانان به هم وایي د هغو سره من تشبه بقوم فهو منهم د دې سره یو ځای راپاڅېږي نو هغه داسې ورځ ده چې کوشنیان به وایي سپین ږیري سي هر سړی هر دوست په معاینه به د میړه به د معاینې څخه بېزاره وي زوی به د مور د پلاره څخه بېزاره وي لور به د مور څخه بېزاره وي ګرده به تېښته کوي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و اخیه لکل امرئ یومئذ شان په دغه ورځ کې به علیحده شان وي هر انسان او خلک به وي لکه سکارا نشه داسې به وي وما هم بسکارا دی به نشه نه وي ولکن عذاب الله شدید عذاب د خدای پاک ډېر شدید او سخت وي نو په دغه سخته ورځ کې پر کافرانو خو بیا اشده ورځ وي نو هغه خلک چې مسلمانان دي او د دې رقم چمونه کوي وایي د هغو سره به راپورته کېږي نو 50,000 کاله ده دا ورځ کوچنۍ ورځ نه ده اوس نو د یو انسان عمر که سره څو دی 100 کاله خو د کوچنیوالي دي اوس دی په څه لکه بېسده داسې مسلمانان د 100 کاله لکه بېسده داسې دي دا تربیه غواړي خامخا به تربیه ورکوي که تربیه ورنه کړي پر خوا چې چا کش که به دغه شی ځینې جوړ شي چې اوس هر رقم کنات نجونو ته ورکوي دغه ځوانانو ته ورکوي چا خو کافران دي نو موږ هغه څه کوو دغه خو د هغه دنیا ده موږ نو پتلون څه کوو موږ نیکټایي څه کوو موږ دا لستوڼې ولري څه وو موږ خو باید ښه ژره ولرو شلم ګوټه وخم اسلامي کالي وکړو ځان په اسلامي علامو سره علامه داره کړو نه په کفري علامو سره نو دغه قناعت دغه اوس مدرسه غواړي دغه اوس سبق غواړي دغه تعلیم و تعلم ته ضرورت لري نو چې د ده مور پلار خپل هغه په دغسې په بېغورۍ باندې د خپلو ځانو سره اخته وي نو اوس دوی ته به بیا څه تربیه ورکړي نو بر دا داسې کیسه سي چې لکه د نوح علیه السلام ده ملایکین بره بېزاره سي هغه د خدای پاک ته لارې خلک چې د خدای پاک دین مقصود وي هغه هم ځینې بېزاره سي وایي رب لا تذر علی الکافرین رب لا تذر من رب لا تذر علی خدای مه پرېږدئ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای په دې ځکه باندې مه پرېږدئ یو کورګۍ د کافرانو
ان تذرهم يضل عبادك، که ته چیرې دوی پرېږدې ستا بندګان نور هم ګمراه کوي. ولا یلد الا فاجرا کفارا، دوی زېږېده نه کوي مګر کافر و فاجر زېږوي. نو کوم وخت چې مسلمانان دغسې سي خپل اولاد ته تربیه نه ورکوي، دوی هم په دغه لړلي وي، نو خدای پاک وفرمایي وایي هغه څوک چې ما پېژني زما سرکشي کوي، بیا زه هغه څوک پر مسلطه کوم چې ما نه پېژني. کافران خدای پاک نه پېژني، مسلمان یې پېژني سرکشي ځینې کوي، نو هغه پر مسلط دی، دی باره غلام وي. اوس د اسلامي ممالک ټوله وګوره، په ملک کې هغه قوت چې لري هغه حکومت دی. د اسلامي ممالکو حکومتونه ګرد غلامان د کفر ګرځېدلي چې هغه څنګه وایي دی پرون لا دغسې و دغسې ورسره لغړي د هغو د اقوالو سره. نو چې حکومت یې ورسره لغړي نو رایت به څه وکړي بیا نو دغسې دوی چې بیا اوس پسې زیږي هغه به بیا چشم پسې راپورته سي. نو دا دغه علامه ده چې موږ خدای پاک پېژنو، اطاعت مو نه دی کړی. خدای پاک داسې څوک را باندې مسلطه کړی چې هغه خدای پاک نه پېژني، پیسې ورکوي، پیسې ځینې وړي، ججې ځینې وړي، په ملک کې هر قسم تصرفات کافران کوي، غږ نه شي ورته کولی. مسلمانانو ملکونه دي، دا چې اوس په دې عذاب اخته دي، خدای پاک کافر پر مسلطه کړی دي، خپل ازادي و استقلال نه لري. دا اوس چې دا پوهانو خبرو سره کښېني وایي نو کم ملک بیا خپله ازادي لري چې افغانستان بیا خپله ازادي اخلي. نو داسې خبرې کوي. نو چې دا ولې داسې ذوق موجود دی؟ خو دا څه شي دی؟ خدای پاک موږ ته ویلي دی چې ما څوک نافرماني کوي چې ما پېژني، زه داسې څوک پر مسلطه کوم چې ما نه پېژني. او دا کار د مسلطېده د کفارو دی پر موږ باندې. موږ خپل خدای پاک پېژنو، هېر کړی مو دی. په سورة القارعه کې نه وایي یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، دا خلک به داسې وي لکه پاشل سوي ملخان پر دې مځکه باندې. نو دا چې د خدای د انبیاو نصیحت پر چا تاثیر ونه کړي هغه به حتما د عذاب سره مخامخ کیږي. دا د آدم علیه السلام څخه دغه کیسه را شروع ده او پاتې شوه په آخره زمانه کې خو اسلام غریب کیږي، د اسلام غاورین به ډېر کم وي. نبي علیه السلام بارک فرمایل بدا الاسلام غریبا وسيعود کما بدا، په غربت کې شروع شوی دی بېرته به راګرځي لکه چې څنګه شروع شوی. په هر ځای کې به ډېر خلک میلان به د دنیا او نافرمانۍ ته وي، او د دین و اسلام و قرآن و آخرت لپاره به دا خلک ډېر کم وي، د ګوتو په شمېر پکې. نو دا کال په کال خلک دغسې چپت طرف ته ځي. نو خاشعا د دغو خلکو به ذلیله وي ابصارهم سترګې د دې یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر مهطعین، چابک کوونکي وي سټان به جګ نیولي وي للداعي و اقبلونکي ته یقول وای به الکافرون هذا یوم عسیر، دا خو ډېره سخته ورځ ده. نو دغه به د ورځ د قیامت حال وي. اوس نو الله جل وعلا بیا یو څو د دغو امتو د انبیا علیهم السلام چې د نبیانو په قول یې نه دي کړي، الله جل وعلا په عذاب ګرفتاره کړي دي. نو کذبت تکذیب کړی قبلهم د مخه در دغو قریشو قوم نوح، قوم د نوح علیه الصلاة والسلام، فکذبوا دي تکذیب وکړي عبدنا زموږ د بنده حضرت نوح علیه الصلاة والسلام. زر کاله دغه سل کاله زر کاله نوح علیه الصلاة والسلام په دې کې شتون درلودي، نصیحت یې ورته کوي خو دې په قول نه کوي. نو زموږ د بنده تکذیب یې وکړي. وقالو دی ورته ویل مجنون وازدجر، دا یو لیونی دی، وازدجر نعوذ بالله چې ترټل سوی دی، چې موږ ترټلی دی چې دغه خبرې مه کوه، موږ ته حق مه بیانوه، خو دی بیا حق راته بیانوي. دا به د دوی وینا وه. نو دی بیا وویشتی په ډبرو، د ډبرو بیا لاندې کې پکې پټ بیا کړي ګرسره. بیا به ملک راغله چې دی به ولاړه، دی بیا راویستی، خدای پاک به بېرته وایي مړ به سو، بېرته به خدای پاک ژوندی کړي. نو آخر کې نوح علیه السلام ناچاره سو، لا علاج سو، فتعا ربه، دعا یې وکړه خپل خدای پاک ته. انی یعنی بانی دارکم، زه چې یم مغلوب، من زه مغلوب یم، یا رب فانتصر، ته زما نصرت وکړه بالا. زر کاله مې نصیحت ورته وکړي خو په دې نه پورې کېږي. نو الله جل وعلا فرمایي ففتحنا، موږ خلاصوالی وکړي ابواب دروازې اسماء، د اسمانو دروازې د اوبو مو ځینې ایسته کړلې، لکه عدالې نه دی چې دا اوس یې دروازه و ټمبه کړي اوبه پکښې ډمیږي، بیا په دوی بیا کرار پورته کوي
نن 1 متر پورته کړی بیا چې یو میاشت بیا د دوبي چې 2 متره یې پورته کړي بیا ځه اخر په دروازې پسې ودلکې نو ډېرې اوبه راووځي. نو الله جل وعلا د اسمانو دروازې دا راخلاصې کړي بماء منهمر، په اوبو تویېدلو سره چې شدید وي د بامه څه دا ناوه د هغسې دا ناوه خو داسې یو لیک اوبه راتویوي داسې د اسمانو څخه لکه ناوې داسې اوبه راتویېدلې او په جر ناموش وچاودله الارض من ځمکه عیونا ټوله مځکه چینې سولې ټولې مځکې اوبه وکړلې را وغورځېدلې چینې. فالتقا سره یو ځای سولې الماء اوبه دا اوبه ټوله سره یو ځای سوې که د اسمانو وي که د مځکې على امر په داسې حال کې پر یو امر باندې پر یو حال باندې چې قد قدر د هغه اندازه کړه سوې وه د الله جل جلاله له طرفه څخه چې پر جګ غره به لا اوبه لوړېږي ټوله د مځکې سرزمین به ټوله هلا کېږي. نو دغه اوبه سره جمع شوې پر یو حالت باندې چې قد قدر د هغه اندازه الله جل وعلا کړې وه. نو نوح علیه السلام څه شو؟ وحملنا موږ سپور کړي هو د نوح علیه السلام په کښتۍ کې. دا کښتۍ ذات یې خاوند د الواح د تختو و دسر او د میخو رسیانو و چې په هغوی سره تړلې وه. تجري تګ یې کوئ پر دې اوبو پر سر باندې 6 میاشتې ګرځېدل نه ډوبول نه شي کول. تګ و درېدل یې ټوله په بسم الله شریفول بسم الله مجریها و مرساها ان ربي لغفور رحیم. بسم الله په نامه سره د الله جل جلاله مجریها تګ د دې دی و مرساها او درېدل د دې وه. بسم الله مجریها و مرساها انو دغه بس په دغه متلم درېدل په بسم الله شریف سره. نو خدای پاک فرمایي تجري باعیننا زموږ په حفاظت کې دې تګ کاوه الله جل وعلا ساتلې وه. نو ګوره اوس دا دي ملائکو نوح علیه السلام ته په امر د خدای پاک دا د کښتۍ ترتیب ور وښود. نوح علیه السلام جوړه کړه دا اوس د دنیا کفارګر د کښتۍ جوړوي په 100 کنټینرونه پر بار کړي په دریاب کې را روانې مګر اصل ګرده ده نبي جوړ دی. دا هر شی چې موږ ته حیران پاتې یو په دې کې دخله اول سر هغه تکتیک و دغه ټوله د نبي مبارک څخه هغه راغلی د هغه څخه بیا دی اخذ کړي. نو جزاء دا جزا ولمن هغه چا لره چې کانو کفر دی کافر کړه څه په نوح علیه السلام سره لمن چې کانو کفرا معنا ناشکري کړه سوی و چې هغه نوح علیه السلام دی. کفر یې په ده سره کړی و چې هغه قوم د دوی ټوله غرق شول په دې عذاب. اوله خامخا قد په تحقیق ترکنا موږ پرېښول باقي آیة علامه دا غرقېدل د نوح علیه السلام د قوم دا مو علامه پرېښول چې خلک عبرت واخلي. په حال آیا ستا من مدکر یو پند اخیستونکی یو نصیحت اخیستونکی چې په دغه څخه نصیحت واخلي عبرت واخلي دی بیا داسې نافرماني د خپل رسول صلی الله علیه وسلم څه ونه کړي. فکیف سره کم کانوا عذابي عذاب زما و نذور هغه انذار زموږ بلکې خو دغسې رقم و چې ټوله یې غرق کړله چې چا پر انذار غوږ ونه نیوی او د الله جل جلاله د عذابه څه ونه بیرېد. اوله خامخا قد په تحقیق سره یسرنا خدای پاک وایي موږ اسانه کړی دی القرآن دا قرآن لذکري دپاره د پند دپاره د حفظ چې خلک پند واخلي په دې قرآن سره. دا د موږ په پښتو تفسیر وایي عرب او پښتانه دا څونه موږ ژبه څونه سره لري دي مګر دا په قرآن خدای پاک ته اسانه کړی دا موږ ټوله ویلی شو معنا هم ویلی شو لفظ هم ویلی شو په لمانځه کې هم ویلی شو ورته ګورو په یاد هم ویلی شو چې ورته ګورو هم یې ویلی شو. دا الله جل وعلا اسانه کړی بل په دنیا کې ته وګورې دونه غټ کتاب د چا نه په یادېږي مګر د 7 کالو کوچنی قرآن یې ټول حفظ وایي دا 2 کالو کوچنی د 10 کالو کوچنی دا بیخي عجبه ده. نو دا د الله جل وعلا اسانتیا ده چې دا قرآن یې اسانه کړی دی خو مطلب دا دی چې یو پند څوک پکښې واخلي لذکري دپاره د پند یې اسانه کړی دی. د دې مناظرو هغه دغه دپاره یې نه دی اسانه کړی لکه په دنیا کې چې هغه دوی مجلسونه پر کوي مجلسونه یې جوړ کړي وي بیا قاریان نه غواړي هغه قرأت وایي دا ښه قرأت وایي چې ورته وګوره ژر یې خوا پاکې خرې ولي دا چې ښه قرأت وایي پتلون یې کړي نیکټایي یې تړلي دا خو د دې دپاره نه دی قرآن راغلی تا ته اسانه کړی چې ته بس دونه لو سا راوکاږه دونه لوی غږ راوباسه دا خو د پند و نصیحت و عمل کولو دپاره دی. او داسې ښه قرآن وایي عمل یې نه
داسې ښه قرآن په ښایسته اواز وایي مګر د نیکټایي تړلي یا پتلون اغوستی وي یا بله کړې وي او حال دا اصل په اسلام کې نه لري، نه نیکټایي نه پتلون نه دا شان. هر څوک چې کوي تشبیه د هغو پردو خلکو سره راځي. د مسلمان باید علامدار وي. د دې دنیا مسلمانانو د کافرانو د جامه کې هېڅ فرق نه کېږي، هغسې رقم. د دې فرق ضروري دی چې اسلام او کافر باید سره وپېژندل شي. نو خدای پاک دا قرآن د ذکر دپاره د نصیحت چې څوک عمل په وکړي د دې دپاره مو اسانه کړی دی، نه د دې دپاره چې تاسې مجلسونه پر وکړي چې پلانکی عجیبه قاري دي. نو فحال آیا ستا مې مدکر یو پند اخیستونکی په دې قرآن سره چې په قرآن سره پند واخلي؟ او د هغه رقم کذبت تکذیب کړی عادیانو د خپل نبي حضرت هود علیه الصلاة وسلام. هغه هم ارسه نصیحت ورته وکړي، په قول یې نه کول، بدپرستي یې نه پرېښول. فکیف سرکم کانوا عذاب عذاب زما ونذور هغه انذار زموږ دوی لره په عذاب سره چې دوی مو بیرولي وو. انا په تحقیق سره موږ چې ارسلنا موږ راولېږئ علیهم پر دوی باندې ریحا باد سرسر باد سرسر چې موږ تاسې ورته بولو، دا شپېلکۍ چې کوي. بیا نو د عذاب بادو هغه داسې بادو هغه داسې عذابو چې پر هر شي به رالی هغه دې ټکو ټکو ورکړي. نو ریح خپله د عذاب باته وایي، سرسر هغه شدید الرغه فی یوم نحس، په هغه ورځ کې چې هغه شومه ورځ وه، برکت یې نه درلودی. داسې ورځ کې پر دوی باندې مستمر چې دا شوموالی ورسره دائم و د دغې ورځې سره، یعنی چې دوی یې هلاک کړل په دې ورځ کې، د الله هلاک شول، ولاړه دوزخ ته پسې. د چهارشنبې ورځ وه، د میاشتې په اخرو شپو کې وه. الله جل وعلا دغه باد سرسر پر دوی باندې مسلطه کړي. شوال د اته ورځې د شوال څخه وای پاته وي. شوال خو د کوچني اختر میاشت ده، د روژې وروسته د شوال میاشت وي. د دې اته ورځې پاته وي، یعنی پر 22مه ورځ د چهارشنبې ورځ وه، دا عذاب الله جل جلاله پر نازل کړي. تر بلې چهارشنبې پورې دغه عذاب پر دوی باندې راغلی چې دا عذاب بیا 7 لیال و شپې و 8 ایام، اته ورځې پر وچلېدې. هېڅ زنده سر یې پاته نه سو، الله جل جلاله ټوله هلاک کړل. نو ځکه داسې دا شومه ورځ وه. تنزعو راکښله به الناسو خلک، دوی په غرو کې نغمونه جوړ کړي دي، نغمو سه به راکښله. باد به راویستل، پاوا به یې کړله چې پاوا به سول، خو د آباد پر اشي راغلی چې کوټ کور به یې کوي، سر به د ستې ځینې پرې کړي، هغه به لاندې راولوي، جسد به یې اخوت راولوي. هغه بیا غټ غټ خلک وه، کأنه ګواکې هم دی اعجاز، دا تنې د خرماو نخلین د خرما دي، منقعر چې د بیخه دې راکښه دي. دا ناجي نه دي چې داسې مړ سي په یپلا اوږد اوږد پروت وي. دا د خرما درخت هم چې د بیخه وکاږي، اوږدې اوږدې درختې دي په د عربو کې، چپه راواوړي. دوی دونه غټ غټ خلک وه، د هغسې چپه به پراته وه، دغسې به را وغورځول دا باد. نو کأنهم اعجاز، لکه هغه بیخونه نخلین د خرما منقعر چې څوک د بیخه وکاږي، داسې پراته وه. نو فکیف سره کم کانوا عذاب عذاب زما و نذور هغه انذار زموږ چې دوی ته مور کړی و چې مه کوئ، د خدای پاک د عذابه وبېرېږئ، نافرماني مه کوئ. خو دوی په قول نه کول د نبي مبارک. اوله خامخا قد په تحقیق سره یسرنا موږ اسانه کړی دی القرآن لذکر دپاره د پند ایستلو، دپاره د عمل مو اسانه کړی دی چې اوس د هر چا سر په خلاصېږي. اوس ودر پخواله په ټلیفون کې ورسره یې بس قرآن شریف اوري. دا چې اوس موږ دلته ووایو دا ټیپ سي بیا ډېرو مؤمنانو ته ځي، په هغه کې دا دی ګوري، غوږ ورته نیسي. دا ټوله اسانتیاوې د قرآن دي، دا د ذکر دپاره د عمل کولو دي، د پند اخیستلو دي، دې دپاره نه دي چې ما دې زه ټیم پر پاس کړم. نو فهل خدای پاک فرمایي چې موږ خو دا قرآن داسې اسانه کړی دپاره د نصیحت دی. فهل آیا من مدکر، یو پند اخیستونکی ستا چې پند پر واخلي په دې قرآن عظیم باندې؟ باید پند پر واخیستل سي. نو الله جل وعلا دې موږ تاسو ته په قرآن عظیم سره پند او نصیحت را قبول کړي. خدای پاک د عمل کولو توفیق راکړي. وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة الأرض ويجتمع لنبر آيات مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر صدق الله العلي العظيم. نو الله جل وعلا شانه بار بار په تکرار سره فرمایي چې موږ اسانه کړی دی د قرآن عظیم د پاره د پند اخیستلو چې بندگان د الله جل وعلا په دې قرآن سره پند واخلي، نصیحت قبول کی، ځان سم کی د قرآن عظیم پر طریقه او لاره باندې. فهل آیا من مدکر یو پند اخیستونکی ستا چې پند واخلي، بلکې پیدا دي سي مؤمنان چې پند واخلي په دې قرآن سره. کذبت تکذیب کړی و ثمودیانو بالنذر په هغه امورو سره چې دی حضرت صالح علیه الصلاة والسلام بیرولي وه چې بدپرستي مه کوئ، ناروا کارونه مه کوئ، د الله جل وعلا بندگان یاست، د ده بندگی وکړئ. نو په قسم قسم عذابو سره دی بیرولي وه، دی د ټولو انذارو تکذیب وکړي، ایمان یې را نه وړي، اتباع د حضرت صالح علیه الصلاة والسلام یې ونه کړله. فقالو دی ویل دغو سمودیانو ابشرا منا، آیا یو بشر زموږ څخه واحدا چې یو دی، نتبعه موږ یې متابعت وکړو؟ داسې خو نه کېږي. کومو چیرې دی خو وایي صالح علیه السلام موږ ته چې تاسې اوس پر یو غلطه لار یاست، د لیونتوب پر لار یاست. نو که موږ چیرې د صالح علیه السلام فرمانبرداري وکړو، انا موږ چې ایدن په دغه وخت کې لخامخا فی ضلال، په یو خطا او ګمراهي کې به یو، وسعر په لیونتوب کې به یو، لیونیان به یو. نو صالح علیه السلام خو نه باچا دی نه یو ملکه ده، د هغسې زموږ په څېر یو کس دی، نو موږ څنګه د دې اتباع وکړو؟ خو دا ګرده خبرې په دې باندې دا د دې ډېر قوت و طاقت کولې، دا د دې ښه ژوند چې الله جل وعلا ورکړی و، دې دا کارونه په کول په پښتو کې د خپلې دنیا مستان کړي وه. لکه د نن ورځ کفار چې په خپل قوت باندې غره دي، د هیڅ مسلمان خبره نه مني او خپله حکمونه او باچهي پر مخ باندې بیایي. دا هم په ګمراهي او لیونتوب کې دي. القي الذکر، آیا را شواس ولیل ملاقص ولی الذکر وحی اسمانی علیه پر جه صالح علیه السلام بین نازمر لمین دستخه، بل چاته وحی و نس ولی په جه طول شار کې او صالح علیه السلام ته وس ولی، بلکې هو دا صالح علیه السلام د دې پر ژبه باندې کذاب د ځانه خبرې کوي، اشر معنا متکبر دی. یعنی خوشحالی د تکبر کوي، دا مطلب. نو الله جل وعلا رد دی قول د دی چې صالح علیه السلام چې وکي ورد کوي. سجر دی یعلمون دی بپوسی غدن په سبا کې چې من څوک دی الکذاب دروغجن الاشر متکبره چې خوشحالي کوي د ډېرې تکبر څخه. دا به دې ته معلومه سي چې یپلا د الله جل وعلا د عذاب سره دې مخامخ سي، بیا به دې ته معلوم سي چې کذاب الاشر څوک.
نو دا خو هغه خو ولاړله، دا درک ورته معلوم شو. دا ورستني کفار ولې عبرت نه اخلي چې په تاریخ کې ټول نبیان او مؤمنان خدای پاک وساتل د عذابو څخه او کافران یې ټوله هلاک کړل. نو خو د نن عصر کفار به هم داسې خدای پاک هلاک کړي، مؤمنان به روغ رمټ وساتي. بیا دا قوم د صالح علیه السلام را جمع سول. صالح علیه السلام ته وویل چې موږ ته به یو معجزه ته راښکاره کوې ستا پر حقیقت باندې. نو هغه داسې معجزه د دې زړه ته نه لوېدل چې داسې دې وسي. یو سخر ولاړو، یو توره غونډۍ وه د ډبرې، وایي د دې څه دې وښه پیدا سي او بیا دې د هغو نه چیچی پسې ځینې پیدا سي. صالح علیه السلام لمونځ وکړي، خدای پاک یې دعا وکړل. دوی ټول ورته کتله، د هغه سخر سره دوړې ولاړې سولې، وښه ځینې پیدا شوه د الله جل وعلا په امر. بیا د هغو نه غږ یې د زېږېدنې وکړي، د هغو نه چیچی یې پسې پیدا شو. دا غوښتنه دوی کړې وه، هغه اوس خو بعضو لږ کسانو ایمان راوړی، نور ټوله پر خپله ګمرهي باندې وګرځېدل. نو صالح علیه السلام ورته وویله چې دا وښه ده، د دوی په کلي کې یو حوض د اوبو و، ول یوه ورځ به دغه وښه اوبه څښي، بیا به ټول کلي ته شیدې ورکوي، او بله ورځ به بیا ستاسو نوبت یې خپله بیا تاسې څښئ دا اوبه. ول سید نو څه زمانه پر دې سره وچلېدل، آخر په یا خپلې وعدې و تړونونه یې هېر کړل. نو الله جل وعلا اول سر کې صالح علیه السلام ته وفرمایل چې انا موږ چې مرسلو، موږ لیږونکي یو، استوونکي یو، راوتونکي یو، الناقة یې د دې وښې د دې صخرې څخه به راوباسو. خو فتنة لهم، دا یو ازمایښت و اختبار دی د دې دپاره، دا به محنت و عذاب سي د دې دپاره. داسې غټه غوښتنه یې وکړله، خو د هغه شی به د دې دپاره بېرته عذاب سي. فارتقبهم، ته انتظار کوه یا صالح علیه السلام چې دوی څه صنع کوي د دې وښ سره. واصطبر، او صبر کوه د دوی پر خبرو باندې چې تا ته یې کوي. کذاب الاشر درته وایي، یو څه درته وایي، بل څه درته وایي، پر دې باندې صبر کوه. او نبئ، آگاهی ورکهم دی لره چې ان الماء دا اوبه چې دي قسمة مقسوم دي، ویش کرده شده دی بینهم په منځ کې د دوی او د وښ، چې یوه ورځ به د وښې نوبت وي، یوه ورځ به د دې کلي نوبت وي د اوبو. کل شرب محتضر، هر یو به خپلې نصیبې ته د اوبو حاضر کرده شدګیان، یو ورځ به قوم ورته راځي، بله ورځ به وښه ورته راځي. پر دې تعهد سره وکړي. نو هغه و چې د دوی تعهد خو یې د هغسې کړی و، خو دوی ونه درېدله پر خپله وعده باندې. د خدار په نامه سره یو کس چې ډېر بد سړی و، دا یو ښځه به وایي ډېرې پیسې درلودلې، نو دغه خدار نومې ته یې وایي بدپیلي هم ومنله او پیسې هم ورته ومنلې، او دا یې ورته وویله چې ته به دغه وښه وژنې، که چې دا مړه کړله بس نو بیا نو زه تا منم. خو د دې سړي نوم دلته په دې تفسیر کې زما څخه
ورک شو لیکلی و د قدار په نامه سره و او بعضې علما یې قذار بولي. نو د دې سره یې تعهد د ښځې وکړي، توره یې ورکړله او هغه رالی کرار یې د اوښ پښې ورته یې کړلې او دا یې مړه کړه. چې یې ځینې وځغستله ډبرې ته چې ورسېدل، اسخر ته چې دا د دې مور ځینې راوتلې وه، د هغه پر سر ودرېده، 3 نارې یې وکړلې، 3 نارې یې وکړلې، په هغه دغه بېرته ننوتل. نو صالح علیه السلام هم دې ته 3 ورځې وخت ورکړي. قدار ابن صالب دغه سړی نومېدی، اشقا د خپل قوم، ډیر جلاور و په دغه بدو کارو کې، ډیر جرأتناک و، بل چا داسې جرأت نه سوی کولی، خو دغه قدار ابن صالب په نامه سره دې دا جرأت وکړي، دغه اوښه یې تی کړله. نو په تعطا ور یې کړله، دا توره په عقره پښې ورته یې کړې د دې اوښې. نو 3 نارې خو هغه هم کړې وې. صالح علیه السلام ورته وویل سبا به مخان سره سي، بله ورځ به ژړ سي، بله ورځ به تک تور وګرځېږي، 4مه ورځ به د خدای پاک عذاب در باندې راسي. صالح علیه السلام لاړ یو غره ته، په غره کې د الله جل جلاله عبادت د کاوه، خپل ځای درلودی. کافرانو سره وویل چې دی موږ ته د وعده د عذاب راکړه، چې عذاب راځي باید موږ د کار وکړو. نو دی راغله د غره ته چې و صالح علیه السلام شهید کې د غره په لمن کې ولاړو. ملک راغی د الله جل په امر د غره سره ډبرې پراګېلې کړلې، ګرد د ډبرو لاندې کړله، مړه سوله په هغه غره کې، یو ژوندی پاتې نه سو. نو بیا مخان یې یوه ورځ ژړ سول، سره سول، بله ورځ ژړ سول، بله ورځ تک تور سول، او 4مه ورځ د الله جل جلاله عذاب پر دې باندې رالی. دا د دې سمودیانو حالو. فکیف سره کم نو کان بیا و عذاب زما، خدای پاک فرمایي و نذر، هغه انذار زما دی لره په عذاب سره، چې د خدای پاک عذاب نو راغلی، موږ دې بیرولي وه چې مه کوئ د خدای پاک د عذاب سره به مخامخ سي. انا په تحقیق سره موږ ارسلنا لیږل وکړ علیهم پر دې باندې صیحة واحده، یو غږ د حضرت جبرئیل امین علیه السلام یا د ملک، دا یو غږ پر وسو ټوله هلاک او ټکور ټکور سول. فکانو سول که هشیم، لکه هغه پایمال سوي پروړ، المحتضر، د هغه موږ په پښتو گاج بولو، شاوخوا خاشي وزوزان ودرئ، په نیونرۍ لار ورکړي چې پسونه و د حیوانات ورې د درندګانو څخه ځینې پټوي، دا سارا خلک یې پېژني دا گاج. نو دغه گاج ته چې بیا دوی کم پروړ و کم شی واښه و شی خوري، نو هغه وخوري، نور په پښو کې در سهاره داسې ټکور ټکور کړي، هغه پروړ لا دانه دانه یې کړي، پایماله یې کړي. نو دغه کافران داسې پایماله سول په دې عذاب الهي سره، لکه هغه پروړ چې په پښو کې د دې حیواناتو پایماله وي، ټکور ټکور وي، د گاج ده، دوی هم داسې رقم سول. یو زنده سر پکښې پاته نسو غیر د صالح علیه السلام او هغه مؤمنانو سره چې د دې سره مؤمنان وه، هغه خدای پاک وساتل، نو ټوله هلاک سول. نو دغه انجام د سمودیانو ټوله خدای پاک هلاک کړل. نو هر څوک چې د دې پر پله روان وي، خدای پاک بیا دغسې په عذاب هلاکوي. اوله خامخا قد په تحقیق سره یسر دا موږ اسانه کړی دی القرآن لیدکلي دپاره د پند اخیستلو، چې پند واخلي دغه ژوندي انسانان. فهل آیا ستا من مدکر، یو پند اخیستونکی چې پند واخلي، بلکې موجود دي. وکذبت تکذیب کړی قوم لوط، قوم د لوط علیه السلام بالنذر. د لوط علیه السلام قوم هم په هغه انذار سره چې پر ژبه د لوط علیه السلام ورته سوي وه، نو دوی د هغه څخه تکذیب یې کوي، د لوط علیه السلام په قوله نه کوي. دا خلک چې وه ډېر بدو کارو باندې اخته وه، چې د هغو عام کار دا و، لیواتتونه به یې کول، بچه‌بازي به یې کولې، الکان به یې کول،
نر په نر به خوند اخستی. د دې داسې خدای پاک هلاک کړله چې زنده سر ځنې پاته نشو. الا خو بیا خدای پاک وساتل. انا په تحقیق سره موږ ارسلنا لېږل وکړه علیهم پر دوی باندې حاسبا باد چې دا کوچني ډبرې غورځوي، شدید باد خدای پاک پر مسلط کړي او بیا یې د ډبرو باران پر وشو او دا ښارونه یې ګرده پورته شو، 15 ښاره وه چپه یې پر راواړول. الا آل لوط، مګر آل د لوط علیه السلام خدای پاک وساتي د دې عذاب څخه. او خو مؤمنانو په دې عذاب او په دې بدکار باندې اخته نه وو. نجیناهم، دوی لونی وی لوط علیه السلام، موږ نجات ورکړي هم دې لره بسحر، په وخت کې د سحار، په وخت کې د صبح دم. نو دی وساتل خدای پاک او دغسې د لوط علیه السلام قومه خدای پاک هلاک کړل. نو اوس هم په دنیا کې شیطان کافر بیا پر هغه پله باندې د انسانانو روان دي. حتی په دا خو هغه وخت خدای پاک هلاک کړي دي چې د یهودیت و نصرانیت مخکې وه. دا تاریخ د لوط علیه السلام د قوم د یهودو نصاراو سره موجود دی. بیا هم پر یهودو نصاراو کې هم جنس بازانې بولي، دا موجود دي. حتی د خپلو حکومتو څخه د دې ازادي غواړي که موږ هم جنس بازي وکړو موږ دې څوک نه نیسي. عین شیطان کافر پر هغه پله د لوط علیه السلام یې وروانوي، هغسې کارونه کوي. او چې څوک په جهالت کې پای درجې ته رسېدلی وي نو هغه د لواطت په کار اخته وي. په اطرافو کې په تیر نظام کې دغسې بد خلک وه، هم به ټوپکیان وه، هم به یې غلاوې کولې، هم به یې مړي کول، هم یې دغسې الکان رخصول، په الکانو به یې خوندونه اخیستل. ما د مسجد ملا صاحب یې ورغلی و چې دا د خدای پاک څه وبېرېږئ، دا چې اوس څه شي کوئ، خدای پاک به موږ له د سره غرق کړي. او که موږ درته ونه وایو دغه ښارونه به ګرده دا خراب سي، هلاک به سي، موږ به هم بر د سره هلاک شو. بالا خو هغه قومندان په هغه ګړي غږ نه ورته کړی، نو بیا سهار یې سړي ورلېږلي وه چې نن خو لا دا خبره وکړله، بل وخت خو د ژوند ټوکه ونک راسوه کړي وژنو چې کړه چې بل وخت داسې زموږ په کار درلودلی، موږ پوسه کار مو پوسه هر څه چې کوو. نو دغه په اطرافو کې کمالي درجې ته جهالت څوک ورسېږي نو باره دغه الکان بازي کوي. او داسې تجاران مو ولیدله په دا تجارت به یې کوي، الکانو ته به 100,000 معاش ورکوي، صوفیانو ته به 15,000 ورکوي، 10,000 به ورکوي. په دې دپاره به یې درولي وه چې هغه به ښه الکان وه، په نامه د شاګردۍ به درولي، مګر ده به خوند پر اخیستي. دا خو په سترګو هم خوند اخیستل کېږي، په خبرو هم خوند اخلي دا بچهبازان، په لاس هم خوند اخلي، پر هر شي دی لواطت کوي. نو دغسې تجارانو به هم فخر په دې هلکانو کوي چې زه داسې هلکان لرم، پیشنونه به یې په کول قسم قسم. نو دا عین هغه خلک دي چې شیطان کافر د لوط علیه السلام پر قوم پر طرف باندې ورې کړي دي، دغسې به ورسره هلاک کېږي. دا عذابونه الله جل وعلا چې دلته په دې قرآن شریف کې فرمایي دا بعینه هغو خلکو ته اشاره ده چې دا بد عملونه کوي چې ستاسو انجام هم دغسې کوي، هر څه چې کوي په ورځ د قیامت به د لوط علیه السلام د قوم په سره راپورته کېږي او په دې دنیا باندې به هم دغسې خرابېږي. نو هغه ملا صاحب یې ډېر سپک کړی و په دا سارا کې، میاشت ولاکه ول تېره سوې ده چې وزای تلي و بم پر پټاو سوی ده، پرچا پرچا یې راوړل، هغه خلک چې هغه الکوان یې رخصول. نو دغسې عذاب الهي خدای پاک پر مسلطه کړي. دا خو چې کمال جهالت ته ورسېږي بری یې زړه ته نه لوېږي، زړه یې مسخه سي، تک تور سي، نه قبر ورپه یادېږي نه آخرت کوي. نو خو دغسې خلک چې وچ دا ټوپکیان موږ بلل 24 ساعته د مرګ سره مخامخ، مګر بیا به یې هم غلاوې کولې، هم یې کوتا طریقې کولې، هم هره ناروا چې پر خولو ورتلل پر لاس ورتلل هغه یې کول. خو زړونه یې تک تور سوي، نه بیریږي. بیا چې هلته مخامخ سي د آخرت سره
هلته بیا نو دی به نارې وي خو شی به هلته پیدا نه کوي. بیا به نارې چې خدای پاک ما دنیا ته بوزه، بیا به زه ښه عمل کوم، بیا به دا نه کوم. بیا به نو هلته د بد ملګري تاوانونه بارونه نارې وي، یا لیت لم اتخذ فلالا خلیلا. ای لویه غم از ما، کاشکې پلانکی لوتی زناکاره شرابي قاتل ما په دوستۍ سره نه وای نیولی. ما خو دا ونیوی زه د قرآن د لارې خطا کړلم، د حق لارې خطا کړلم. یا لیت قوم اتخذوا مع الرسول سبیلا. هولو یا غم از ما، کاشکې مې د رسول صلی الله علیه وسلم سره لار نیولې وای، پر هغه لاره تللی وای. دا ما څه وکړل او څنګه ژوند مې شو، دا څه کانې راوسو. نو دا خلک نه پاتېږي. د لوط علیه السلام قوم هم ډېر متفق قوم، غټ قوم، 15 ښاره سره یو ځای وه. یو لوط علیه السلام خدای پاک ورلېږلی و، دا کارونه مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ. په کول یې نه کول، اخر په علاقې عذاب پر راغی. لوط علیه السلام او کم د ده لوڼې چې وې، یوه کوروالا یې ښه ښځه وه، یوه بده ښځه وه. هغه بده ښځه په هغه عذاب کې ولاړه، نور خدای پاک وساتل. نعمة من عندنا، دا یو نعمت و انعام زموږ له طرفه څخه پر دې مؤمنانو باندې او پر دې خلکو باندې چې الله جل وعلا د خپل رسول ورته راواستوي. دوی یې پوه کړله چې مه کوئ نافرماني د الله جل وعلا څخه، مه کوئ نارواوې مه کوئ. خو دوی بیا هم په قول ونه کړل. نو کذالک نو ګوره دوی چې د خدای پاک پر لار برابر و، خدای پاک ته عذاب څه وساتل، هم یې لوط علیه السلام یې وساتل، هم یې مؤمنان وساتل. کذلک نجزي من شکر، دا رقم موږ جزا ورکوو هغه که خلکو لره چې دوی شکر د الله جل وعلا د نعمتو وایي. نو عذابونه راغله خو ټول یې هلاک کړل، لوط علیه السلام او مؤمنان پاتې شول. او خدای پاک وایي چې هر څوک زما د نعمتو شاکر وي هغه زه ساتم. ښه نو دغه خبره چې دغه بعضې عقیدهیي خراب خلک کوي چې وایي کرونا مسلمانو کافر نه پېژني، ښه سړی او بد سړی نه پېژني، ګرده زغلی. نو څنګه زغلی؟ ولیکن ما د پوسته لا مشتي خدای پاک وایي زه ساتم لکه لوط علیه السلام او څو مؤمنان چې مې وساتل. ښارونه در اسمانه پورته شول، چپه راواوښتل، چغه پر وشت شوله، باد ډبرې غورځي، دا توپان پر راغلی. او بیا هم پر دې ټولو سره الله جل جلاله مؤمنانو لوط علیه السلام وساتي. نو موږ هم دغسې ساتي چې څوک د خدای پاک د نعمتو شاکره وي. خدای پاک وایي دغه رقم یې زه ساتم، دغه رقم جزا ورکوم. من شکر چې د رب جل وعلا د نعمتو شکر ادا کوي، مؤمن وي، مسلمان وي، خپل خدای پاک بندگی کوي، اطاعت یې کوي، رسول د خدای پاک مني، پر لاره یې ځي، چې هر څوک یې موږ دغسې ساتو. څوک چې نافرماني کوي هغه به په عذاب کې راځي. او لقد انذرهم بطشتنا، ولخامخا قد په تحقیق سره انذر بیرولي وهم دی لوط علیه السلام بطشتنا، د هغه نیولو عذاب څخه زموږ چې د رب جل وعلا عذاب به مو ونیسي. مه کوئ، په یو عذاب الهي به ګرفتاره سي، بیا به مو د خلاصون څوک نه وي. دا لوط علیه السلام دا خبرې ورته وکړلې. فتمارو، دی مجادلې کولې، تکذیب یې کوي، شک یې کوي بالنذور، په هغه انذار سره چې دی بیرول چې داسې دوژخ دی، داسې عذابونه دي، دغسې پکښې تکه توره شپه ده، دغسې شدید عذابونه دي، داسې ماران دي، داسې لړمان دي، په ډېر سخت عذاب کې به ګرفتاره سي. خو فتمارو بالنذور، دی مجادلې و، جګړې و، شکونه کول په دې انذار کې د نبي د خدای. اوله خامخا قد په تحقیق سره رودوه عن ضیفه، دی سوالونه و خواهش د مېلمنو څخه د لوط علیه السلام کاوه، او حال دا چې هغه ملائکې وې، د لوط علیه السلام مېلمانه سوي وه، دی راله د هغو غوښتنه یې کوله. نو خو لوط علیه السلام هر څه عذرونه یې ورته وکړله، نه یې منل. اخر په دا لوڼې به په نکاح درکړم، نه یې منل. نو دا مېلمنو څخه چې د لغړزونو په شکل وي، هغه ملکې وې، راله هغه کافران یې په چپلاخو د ګردو سترګې لکه تندی داسې شول. ولاړو خپل قوم ته ویل مېلمنو د لوط علیه السلام په موږ سحر وکړي، عذاب الهي ته دونه عقیده نه درلودله.
فتمسنا اعینهم، خدای پاک وایي موږ ړندې کړلې سترګې د دوی په دې دنیا له سترګې لکه تندی داسې سولې ساده سولې. نو دا چې سترګې هم ړندې سولې، فذوقوا وسکئ، دا ملوک ورته وویله اوس وسکئ عذابي ونذر، هغه عذابونه زموږ وسکئ او هغه انذار و تخویب چې موږ درته ویلي وه اوس یې ثمره وڅکئ. دغه مو د خپلو اعمالو نتایج دي، اوس یې وګورئ چې څه شي مو کړي دي، کوم نتیجه تاسو په لاس درل. اوله خامخا قد فتح سبحهم، په سپېدو کې بکرتن په اول کې د سهار دی راله عذاب مستقر، په یو عذاب کې چې هغه قرار متصل په دې سره، په داسې مستقر عذاب سره چې په دې دنیا په عذاب ونیول ورټېله یې کړله د آخرت و عذاب ته، ژوندی پاته نه سو څوک ځینې دې عذاب پر مقرار پر ونیوی پر دائم سو ورکش یې کړله د آخرت و عذاب ته. په داسې عذاب الله جل وعلا ګرفتاره کړل، دائم متصل بعذاب الآخره. د دې دنیا عذاب هغه ومشتي د عذاب سره د آخرت ته ورټېله کړل، هلته سره یو ځای کړل. نو د آخرت عذاب خو د دې دنیا د لا شدید دی. نو بیا ملک به ورته ویل فذوقوا وسکئ عذابي ونذر، هغه عذاب د الله جل وعلا عذاب موږ ونذر هغه ثمره د انذار چې موږ ول مکه و دغه تا ولې کول، نو اوس دغه انذار ثمره دا شی ده. بدلاري وي، بد کارونه کوي، پر دې لاره باندې ځي، بیا نو پیدا نه ورته کوي. هلته چې عذاب ته ورسېږي، هلاکت ته وصل سي چې اوس خو نو مرم، دا دې مړ سولم، نو دی نارې وي چې زه بیرته دنیا ته ځم، زه باید بیرته د ژوند د سره څه شروع کړم، بیرته سم ژوند وکړم، هغه هېڅ پیدا نه ورته کوي. نو خو ژوند تیر سو، بیا دې وار پر دې دنیا نسته رحمانه، پر هر چا باندې چې تیر سي وار د عمر تیر سي، بیا بیرته وار پر دې دنیا نسته چې بیا دې څوک راسي. نو هر څه چې کوي په دغه ژوند کې به خپله سرمایه سړی تیاروي. دا چې قصص الله جل وعلا فرمایي د دې تیرو امتو دا ټوله دپاره د عبرت دي د بندګانو د خدای پاک، چې بندګان د خدای پاک عبرت واخله د دې څخه، او عبرت چې اخلي ګټه پر بیا پر دې قرآن څوک اخیسته، هغه مؤمنان خدای پاک یاد کړي. نو مؤمنان باید خپل آینده ته وګوري، خپل د قیمت بها ژوند ته وګوري، او دا بې وفا ژوند ته بیا پسې وګوري چې کلونو دې ملګری وي، په یوه حمله د سپاواس مړ سي سړی. داسې ناولده عذابونو مرضونه الله جل وعلا لري چې دا وینیسي بالا یې مړ کړي، اسی یو بانس سي ما دا شی ورته بانس جوړ سي. نو خنک او کامیابه هغه کس دی چې د خپل ځان سره خپل سرمایه یوړله، نو هغه اولادونه د سړي څخه سره قبر ته نه ځي، د نن له حته نه ورسره کښېني، دنیا دې نه د سره ځي، دکانو پټیو باغو کوټیو مټر نه د سره ځي، او هغه ستا د تجریو د بانګو پیسې نه د سره ځي، مګر هغه شی د سره ځي چې تا په دې دنیا کې مخکې د هغه ځای دپاره لېږلی وي، د آخرت دپاره دې فکر کړی وي چې زما سرمایه په دې دنیا کې ما ته څونه خوښه ده، څونه مې په ښه ده چې هر شي ته مې اواوځي په جیب لاس چغ کړم هغه شی رانیسم، دا خو د سرمایې برکت دی. نو په آخرت کې هم در دې اشد ضرورت دی زموږ ورته. دلته لمر سته په دې دنیا کې، هلته لمر نسته، دلته هواوې سته، دلته کوربچې سته، دلته د استراحت ځایونه سته، خوراک سته، څښاک سته، په قبر کې دا یو نسته. که لمر دی که هر څه به ته خپله د دې دنیا د سره وړې، نو هغه دغه شی دی چې تا ښه عبادتونه کړي، هغه تاسو ته ذخیرت دي، د هغې ورځ دې په نظر کې نیولې وي، د آخرت دپاره دې عمل کړی وي، بندګي دې کړې وي، روژې دې نیولې وي، صدقات دې کړي وي، خیراتونه دې کړي وي، او خیر جاریه دې کړي وي. خیر جاریه ښه اولاد، ښه علم، او داسې ښه پل جوړول، برمه وهل مسلمانانو ته اوبه ورکول، مسجد جوړول، مدرسه جوړول، او د یو ناوسه سړي لاس نیول، کومک کول،
دا ټول تا ته آخرت کې هلته ذخیرات دي. دا نو چې موږ په خپله ورجو غوښې هر شی نعمتونه ځان په استراحت کړی دا ګرده بس ولاړله بالا. نو ښه دنیا د سړي دغه ده، سړی فکر په وي ګټه پر دې قرآن باندې واخلي. ګټه یې دغه ده چې سړي ته عمل نتیجه په ګټه کې ورپاته سي. نو ولا خامخا قد په تحقیق سره یسرنا خدای پاک فرمایي موږ اسانه کړی دی القرآن قرآن لذکر دپاره د پند اخیستلو. فهل آیا من مدکر یو پند اخیستونکی ستا په دې دنیا کې چې پند واخلي په دې اسانه قرآن سره په قرآن عظیم عمل وکړي بس ګټه ده دا پند دی بالا پند دی دغه چې ته په قرآن باندې عمل وکړي. نو موږ دا وایو چې خدای پاک په قرآن د عمل توفیق هم موږ سره والله کسته خدای هغه توفیق هم ته راکړي او قرآن په زړه کې هم ته راواچوي، د قرآن محبت هم په زړه کې راواچوي چې ته په خوشحاله کېږي خدای پاک د هغه عمل توفیق راکړه. دا به هم خدای پاک ته زاري کړو. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته په روژه کې یو سړی راغی، روژه ده، وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلاک شوم. هغه وایي څه در پېښه ده؟ ادب دې وي وایي په فرض روژه کې په سپینه ورځ باندې نزدېکت راسه وشو، په طاقت مې نه وه خپلې بیبي سره مې نزدېکت وکړي. نبي علیه السلام مبارک وایي نو ولې تاسې وایي راسه وشو. نو نبي علیه السلام مبارک ورته وایي چې دا خو کفاره لري، کفاره لري شپېته روژې به نیسي. وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خو ولاکه د بل شي څه دا مشکل را پېښ شوی د هغه روژو سره راپېښ د هغه روژې باحثه د دې شوې چې په ما دا کار وکړ. اوس به زه شپېته نورې پسې ونیسم شپېته وارې به نور دا کار راسه وسي. نو نبي علیه السلام مبارک وایي ازه وایي شپېته کاسې غنم یا خرما خیرات کړه. وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې شریفې د دا یوه کونجه در بله کونجه در ما مسکین ولاکه په ګرد مدینه منوره کې نو زه چیش خیرات کړم. بیا نبي علیه السلام مبارک امر وکړ ورسې یو څه خرما یې ورته راوړې په سوده کې خرما یې ورته راوړې ولوخه دا خیرات کړه د مدینې شریفې مسکینان. بالا وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله مدینه کې در ما محتاجه ولاکه سته نو زه به اوس پر چا باندې خیرات کړم دا به زه خپله واخلم. نبي علیه السلام مبارک ویل وایه خو دا حکم یوازې ستا دی بل چاته نو بیا دا حکم نه دی. نو موږ دغسې اوس په خدای پاک باندې تاوان یو. قرآن وایو په خدای کې د عمل توفیق لرو چې خدای پاک یې رانکړي. نو د عمل توفیق هم د ده څه غواړو، هغه د جنت لاره هم د ده څه غواړو. او در موږ عجز او مسکینان ناوسه خلک وناک په ټولو مخلوقاتو کې لکه موږ چې داسې عجز وي. نو دا ټوله توفیق د هر شي غوښتنه بیا د خپله خدای پاک څه غواړو. قرآن دې راته اسانه کړی دی رب جل وعلا خدای پاک د پند د قبلولو توفیق ته موږ ته راکړي چې پر دغه قبول کو او پر دغه لاره باندې ولاړ شو. نو ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل آیا ستا من مدکر و پند اخیستونکي چې پند پر واخلي. اوله خامخا قد په تاکید سره جاء راته کړي آل فرعون قوم لره د فرعون النذور انذارونه بیرولي سوي شان پر ژبه د حضرت موسی او هارون علیه الصلاة والسلام. دیو خلقو هم ایمان را نه وړي کذبوا بآیاتنا کلها تکذیب یې وکړي زموږ د علامو معجزو چې موسی علیه السلام ښکاره کولې د ټولو څخه نه معجزې خو دا غټې غټې وې بلکې 14 معجزې موسی علیه الصلاة والسلام ښکاره کړل خو په قول یې ونه کړله. فاخذنا موږ ونیولهم دی دا فرعون او د ده هغه اولاده او قومه اخذ نیول عزیز د یو قوي ذات جل جلاله مقتدر چې ډېر قادر دی هیڅ شی نسي عجزه کولی. د هغه قوي ذات ونیول عذابو یې ونیول په بحر قلزم کې د داوسته کفار په تحیر کې پاته دي څېړنې پسې کوي چې دا موسی علیه السلام او مؤمنان څنګه تېر شول تر دې اوبو دا کوڅې څنګه جوړې شولې او دا کافرانو باندې نو بیا څنګه د عذاب راغلی فرعون او د ده لښکرې څنګه غرق شولې دغه د څنګه په ځای پسې در داوسه پورې ګرځي ولاکې حقیقت ته دې رسېدلي دي خو مؤمنان ټوله په خبر دي په حقیقت رسېدلي دي چې دا خو یو عذاب الهي و معجزه د موسی علیه الصلاة والسلام. نو معجزه خو یې خلاف العادت یو کار وي په عادت کې داسې نه کېږي چې عذاب راځي نو خو ګرده مسلمانان بیا مړلی موسی علیه السلام بیا مړلی فرعون او قومه بیا وړلی خو الله جل وعلا په اوبو کې کوڅې ورته جوړې کړې کلکینان یې سره ورکړل. بني اسرائیل او مؤمنان ټوله خدای پاک وایستل روغ رمټ فرعون لښکرې چې په راځه ټوله غرق شول
نو زموږ دغه عقیده ده چې خدای پاک خو مؤمنان دغسې ساتي. نو زموږ افغانان عاجزه، بې دوا و، بې ډاکټره و، بې شفاخانې، که کرونا راځي موږ خدای پاک ساتي. دغه ما عقیده ده. په چین کې پیدا شوه، در موږ واوښتله، په ایران کې راغوټه شوه، دغه داسې ولاړه په امریکا کې راغوټه شوه. دا خو دلته که پر سړک را روانه وي خو موږ یې ګرد پښو لاندې کولو. خو موږ الله جل وعلا وساتلو. دا د خدای پاک یو فضل و کرم. دا زموږ ذوق، دا زموږ بېکسي و بېوسي خدای پاک ته ښه معلومه ده. نو خدای پاک ته د خپلو بندګانو حالات تر هر چا ښه معلوم دي. خو کافرانو ته زموږ حال نه دی معلوم. اخو لوی ګمانه باندې راغورځول، یعنې د نفر پر سر یې لس بمه هم امریکا پر موږ ورولي، جمهوریت ورولي. دا چې موږ بیا ژوندي یو دا خپل خدای ساتلی یو. کفار مو د مځکې د سره ورکوي، هغه چې ورکوي هغه بیا بل ذات جل جلاله دی، خو دې نسي کولی، د دې په ورکېدو سړی نسي ورکېدلی. نو الله جل وعلا ګوره فرعون او د دې امثال دا ونیول په یو قوت سره مقتدر چې ډېر قادر ذات دی. نو الله جل جلاله فرمایي او کفارکم، کفار ستاسې ای قریشو، خیر ښه دي من اولئکم، در دغو مذکورینو، یعنې د مکې شریف کفار چې نبي علیه السلام مبارک ازاروي، اصحابان مبارکان ازاروي، بیبیګانې صحابیات رضی الله تعالی عنهن ازاروي، آیا دغه ستاسې کفار نو ښه دي در دغو مذکور کفارو چې دا تېر شول خدای پاک په قسم قسم عذابو هلاک کړل؟ نو ستاسې کفار خو نه دي ښه، ستاسې دا به هم دغسې هلاک په داسې عذابو به مو ونیسي لکه فرعون چې ونیوي، قوم د نوح علیه السلام یې ونیوي، قوم د صالح علیه السلام یې ونیوي، او قوم د هود علیه السلام یې ونیوي. نو تاسې هېڅ خیر نه یاست. ام که چیرې له کوم تاسې لره او کفارو د قریشو چې تاسې نبي علیه السلام مبارک و مؤمنان ازاروي، آیا براءتون تاسې یو براءت لرئ د عذاب څخه په زبور په کتابو کې؟ هغه هم نه لري. ام بلکې یقولون وای نبی علیه السلام ته به ویل نحن جمیع منتصر، موږ خو یو جمع یو، موږ خو یو غټه قومه یو، ډېر افراد لرو، ډېر لښکرې لرو، منتصر یو د بره کومک سره کوو پر ضد د نبي علیه السلام مبارک. موږ خو داسې کوو، دا نه ماتونکی ځواک دی، دا هر یو دا خبرې کوي. نو کفارو د قریش به هم دغسې ویل. او په ورځ کې د بدر ابو جهل دا وینا وکړل، قسم دا خو په مکه شریفه کې مخکې در دې غزا نازل سوی دی دا آیات مبارک، مګر داغه خبره ابو جهل لعین د بدر په ورځ وکړل. او نبی علیه السلام مبارک اصحابانو ته چې دې هغه په خپلو کفارو کې خپلو کفارو ته تسلي ورکول. نو نحن جمیع منتصر، موږ خو یو مجموعه یو، یو د بله کومګیره یو، هېڅوک یې پر موږ نسي خوړلی. او نبي علیه السلام مبارک دستي خپلو اصحابانو ته وویل ولسيهزم الجمع ويولون الدبر، ژر دی چې دا جمع د کفارو به ماته سي، شکست به وخوري، ویولون وبګرځوي الدبور، شاګانو صحابو ته به شاګانې وګرځي، زغلي به څه زمانه، یعنې یو ساعت وروسته دغه کیسه پېښه شوه. نو الله جل وعلا فرمایي بل الساعة، ساعت ورځ د قیامت چې د موعدهم ځای د وعدې د دې د عذاب، والساعة ورځ د قیامت چې د ادها ډېره غټه بلا ده د دې دپاره، وامر ډېر ترخه ده، اشد المرارته ده تر عذاب د دنیا، ډېر سخت عذاب دی، ډېر سخته ترخه ده دا ورځ. نو ان المجرمین، مجرمان چې دي فی ضلال، دی په هلاکت کې دي چې په دې دنیا کې به هم هلاکیږي، وسعر، او دی به په اور کې وي چې هغه لمبه کوونکي د لمبو کې به خدای پاک دی راولي دا مجرمان. یوم په دغه ورځ کې به یسحبون، دی به کشیي فی النار، په اور کې، علی وجوههم، پر مخونه به کشیي، د یو عذاب څخه به بل عذاب ته ورولي، د یو عذاب څخه به بل عذاب ته ورولي. دا زموږ مؤمنان چې دا کافرانو عذابونه ورکول، داسې پله به بدخوابۍ ورکولې، بیا به بل عذاب ورکوي، اخر پای به په ولاړې وای داسې په یو کوچني خونه کې ودرولو، دا شاوخوا ګرد به میخونه وو چې دا هر حرکت به موږ کوي په موږ به میخ جګېدي، بیا به د دې څخه بل عذاب، بیا به بل عذاب، داسې عذابونه به دا مؤمنانو ته ورکول. نو الله جل وعلا بیا د دې دپاره داسې اور کې به دی د یو عذاب بل عذاب ته بیایي، پر مخ به په دا اور کې کشیي، او دې ته به وایي ذوقوا وسکئ مس السقر، هغه رسېدل د جهنم،
وسکړي د جهنم عذابونه. نو الله جل وعلا شانه فرمایي انا مشتی کل شیء، هر شی خلقنا مش پیدا کړی دی بقدر، په اندازه سره. هر شی ته الله جل جلاله اندازه یې شته. و ما ندی امرنا، امر زموږ د یو شی اراده وکړو د وجود دغه دا شی چې موجود سي، الا واحده یو امر دی کلمح بالبصر، لکه رب د سترګو، په رب کې د سترګو به هغه شی کیږي. انما امره اذا اراد شيئا، امر د الله جل وعلا داسې دی چې اراده د یو شی وکړي ان یقول وفرمایي له هغه شی لره چې کن څه په یکون، هغه شی بس موجود سي د سترګو په رب کې. او له خامخا قد په تاکید سره اهلکنا موږ هلاک کړي دي اشیاع امثالکم ستاسې او کفارو د مکې په مثل اشبه ستاسو مو ډېر هلاک کړي دي. فحال آیا ستا من مدکر یو پند اخیستونکي چې د هغو څخه عبرت واخلي، پند واخلي. وکل شیء فعلوه، هر هغه شی چې پیل یې کوي بندگان د خدای پاک، هغه مکتوب دی په زبور، په عملنامه کې، په هغه کتاب کې هر شی ستا نوشته دی. وکل صغیر و کبیر، هر کوچنی و غټ شی، کوچنی و غټه ګناه، کوچنی عمل غټ عمل مستطر، دا ټوله لیکل سوي دي په لوح محفوظ کې. نو خلاصېدل نسته بیا. د کافرانو دا توبه او استغفار وایي چې نو ټوله شان ګناه سره ملګري دي. او مؤمنان خو استغفار غواړي د خدای پاک څخه، توبه ورته باسي، رحمت غوښتنې ځینې کوي، ورته ژاړي، فریادونه کوي، ناجوړۍ ورپېښوي خدای پاک چې مړ کېږي دغسې خوا پاکي مؤمن ولاړ شي. د مؤمن دپاره که دستي مړ سو ورته ګټه ده، که وخت پر تېر سي نوره پسې ورته ګټه ده. بعضې به په خانه کې سړی پروت وي، په کور کې پروت وي، نه ښځه ده نر دی، دا ګرد د خدای پاک ګناه رژي چې ګناه اخلاص درجې پسې ورکوي چې مړ سي خوا پاکي مؤمن خدای پاک دربار ته ولاړ سي. او کافران دغسې دباره ډک سي. نو دا خو د دې عذابو بیانو. نو اوس خو بیا مؤمنان سته، متقیان سته. نو الله جل وعلا فرمایي ان المتقین، متقیان خلک چې دي په ورځ کې د قیامت فی جنات، دوی په باغو کې وي، و نهور په واریو او ولو کې به وي چې د اوبو به وي، د شیدو ده به وي، د عسلو د شرابو به وي. فی مقعد صدق، په یو ځای کې د ناستې چې هغه رښتینی دی، یو رښتینی مجلس کې به ناست وي. داسې به نه وي لکه د دې دنیا مجلسونه چې ګناه پکښې کېږي، بله پکښې کېږي، خوابتیا پکښې راځي، هغه پکښې راځي، 20 نفره ناست ښه خوشحالي، یو نفر یو خبره وکړي ګرده خوابدي کړي، هغه مېلمانې ولاړه بس خوابتیا راځي. بل یو شی پیښ سي بس سړی خوابدي سي. هلته دا نسته، مقعد صدقي خوابتیا نسته، بیا ګناه نسته. عند ملیک مقتدر، په نیز د باچا عزیز چې باچایي یې پراخه ده، مقتدر ډېر قادر ذات دی، هیڅ شی نسي عجزه کولی. نو الله جل وعلا دې موږ تاسې ته مقعد صدق عند ملیک مقتدر په خپل فضل و کرم را نصیب کړي. وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة